یو سوداګر مسافر او شپه په هر لور خپره شوه او سترګو ته یې خوب راتل شروع شول. په دې قبرستان کې یو کوچنی کمرې هم وه. یو ځل یې شاوخوا وکتل. شپه ده، ولې نه زه په دې کمرې کې ویده شم؟ کمرې ته داخل شو، هغه سترګې پټې کړې او ژر ویده شو. د کمرې یوه دروازه د قبرستان لور ته خلاصه وه. ناڅاپه د خوب په منځ کې هغه د یو قبر کې حرکت ولیدل. ور له یو قبر څخه یو سر بهر راوتو، اوږده ویښتان، سوځېدلې سترګې. یودم هغه سر بیرته قبر ته داخل شو او ورک شو. مسافر له ځان سره وویل، داسې ښکاري چې دا زما وهم دی، دا زما د سترګو دوکه ده، زه به یې کېږم ځان. او بیا یې سترګې پټې کړې. ناڅاپه هغه ته د ماشوم د ژړا آواز وورېدل شو. مسافر حیران شو. هغه وویل، دلته ماشوم څنګه کیدی شي؟ دومره ناوخته په قبرستان کې ماشوم څنګه؟ هغه د قبرستان لور ته وکتل، خو هیڅ ماشوم یې ونه لید. مسافر وګرځید او شاته یې وکتل. شیشکه ولاړه وه. مسافر داسې چیغه کړه چې آواز یې تر نږدې کلي پورې ورسید او بیا هر څه چوپ شول. کله چې سهار شو، د کلي خلکو یو بل ته وویل، تاسې تېره شبه هغه چیغه وورېده؟ بل وویل، هو ما هم وورېده. او لږ وروسته ټول د کلي خلکو راټول شول او د قبرستان لور ته روان شول. کله چې هغوی هلته ورسېدل، نو یوازې د مسافر خره پاته وه، خو مسافر نه و. خلکو هر لور ته وکتل، خو هیڅ نشانه نه وه. هغوی خره له ځان سره کلي ته یوړه. په کلي کې یې خلکو ته وویل چې یو مسافر د قبرستان په منځ کې ورک شوی دی. په همدې کلي کې یو ځوان و چې نوم یې رحمت و. کله چې هغه دا قصه واورېده، ټوله ورځ یې انتظار وکړ، او کله چې شپه شوه، یو څراغ یې واخیست او په پته د کلي نه ووت. کله چې هغه قبرستان ته ورسېدل، هغه ولیدل چې د یوې قبرې په څنډه کې یو سړی ناست دی. هغه ژړل. رحمت ورو هغه ته نږدې شو او ورته یې وویل، وروره ته څوک یې؟ دلته ولې ناست یې او ژاړې؟ هغه وویل، زما خره څوک یوړه؟ ما تېره شپه دلته ویده شوی وم، سحر چې راویښ شوم زما خره نه وه. رحمت ورته وویل، ستا خره زموږ په کلي کې ده، ته زما سره کلي ته راځه، زه به درته خپله خره درکړم. مسافر پورته ودرېد، لږ مخکې ولاړ. رحمت مخکې روان شو او مسافر نور مسافر نه و. هغه شیشکه وه. شیشکه د هغه مخې ته ولاړه وه او بیا هغه یو زورورې چیغه وکړه. د هغه آواز د کلي تر وروستي کوره ورسېدل. رحمت ورک شو. کله چې سحر شو، د کلي خلکو راویښ شول. د رحمت مور ژړل. هغه وویل، زما زوی رحمت تېره شپه کور ته نه راغلی، آیا چا هغه لیدلی دی؟ او بیا یو سړی وویل، موږ تېره شپه چیغه وردلې وه، شاید هغه قبرستان ته تللی وي. ټول د کلي خلک یو ځای شول او د قبرستان لور ته روان شول. کله چې قبرستان ته ورسېدل، د لارې په منځ کې یو چراغ ولیده. یو سړی وویل، مونږ باید خپل ماشوم پیدا کړو، مونږ به شپه دلته پاتې شو، کله چې چړیل راشي شاید مونږ یې ونیسو. شپه شوه، ټول د کلي خلک راټول شول. هغوی لاټۍ او چراغونه له ځان سره واخیستل او قبرستان ته راغلل. هلته یې انتظار پیل کړ. چوپتیا وه، باد چلیدو، خو ساعتونه تیر شوې، څه هم ونه لیږل شو. یو سړی وویل، شاید زموږ ماشوم بل ځای وي، شاید هغه نن شپه نه راشي، راځئ بیرته لاړ شو. ټول ودرېدل او لکه څنګه چې واپس روان شول، د قبرستان یوې خوانه आवाज راغی. یو هلک وویل، بابا ما بچاو کړه، زه دلته یم. ټول ودرېدل، یو بل ته یې وکتل، بیا شاته وګرځېدل. باپ یې چیغه کړه، زما زوی، او قبر ته منډه وهلې. زوی یې د لوغې په شان ورک شوی و، یوازې تیاره پاتې وه. باپ په ځمکه کېناست او جړل. هغه وویل، زما زوی ششکې خوړلې دي، هغه یې بیولې دي. خلک شاوخوا ولاړ وو. بیا یو زاړی سړی مخکې شو او وویل، زه پوهېږم دا څه دی. دلته یوه قبره ده چې د جادوګرې ده. هغه کلونه مخکې په غرونو کې اوسېده. خلک له دې ستړي شوي وو او هغه یې ووژله او دلته یې دفن کړه. خو هغه نه وه مړه، هغه بیا د ششکې په شکل کې ژوندۍ شوې ده. راځئ دا قبر وکڼو، شاید زموږ ماشومان پکې وي.
شاید هغه ژوندی وي. قبر یې کیندل پیل کړ. کله چې قبر خلاص شو هلته هیڅ جسد نه و، یوازې تور سوراخ و لکه یو سرنګ چې د ځمکې لاندې ځي. هغوی سرنګ ته داخل شول. لار تنګه وه، تیاره وه، چوپتیا وه. هر قدم یې په احتیاط کې شو. یو لوی غار ته ورسیدل. دیوالانو باندې تحریرونه وي. دا هغه غار و چې جادوګرې پکې اوسېده. د غار په کونج کې یوه زاړه کتاب پروت و. کتاب د چرمي غلاف سره و. یو سړی کتاب یې خلاص کړ. په کتاب کې لیکل شوی و چې جادوګرې د مرګ وروسته هم د شیشکې په شکل کې ژوند کولی شي. دا یوه جادویي کتاب و چې ټول رازونه پکې ثبت شوی و. هغوی کتاب پورته کړ او قبرستان ته راستنېدل. کله چې قبرستان ته ورسیدل د هغې قبر مخې ته ودرېدل. کتاب کې څو الفاظ لیکل شوي وو چې شیشه کې راوباسي. یو سړی هغه الفاظ ولوستل. اندیره خبره شوه. باد چلیده. د قبر له ژورونه ټول لوګي پورته شول. شیشکه چرکنده شوه. سترګې یې سره وي. لاسونه یې اوده وو. هغه ودرېده او خلکو ته یې کتل. په کتاب کې دا هم لیکل شوي وو چې د شیشکې د ختمولو لپاره کوم الفاظ لوستل پکار دي. که هغه الفاظ ولوستل شول شیشکه به په یوه ډبره بدله شي. د کلي یو زاړه سړی وي. که تا زموږ ماشوم او مسافر بیا ته ونه کړ دا الفاظ به ولوستل شي. ته به تله لپاره په ډبره بدلې شوي او بیا به هیڅوک تا ونه ویني. شیشکې ویل زه ستاسې ماشوم درکوم، مسافر هم درکوم، خو کتاب بیا ته راکه. هغه الفاظ ملوستل. سردار ویل لومړی ماشوم راکه بیا به وګورو. شیشکې یوې قبر ته لاړه. هغه قبر چې مخې یې کیندلي و. لومړی مسافر راویست. مسافر ژوندی و. بیا رحمت راویست. هغه هم ژوندی و. زاړه سړی ویل اوس فرصت دی. هغو په تیزۍ سره هغه الفاظ ولوستل چې شیشکه په ډبره بدله کړي. شیشکه چیغه کړ. مرسته یې وغوسته خو هیڅوک یې نه اورېدل. هغه ورو ورو په یوه لویه ډبره بدله شوه. ډبره په ځمکه ولوېده. خلکو هغه ډبره پورته کړ. هماغه قبر ته یې واچوه. بیا یې قبر په کلکه وتړه. خاوره یې ورباندې ټینګه کړه او ښه یې ټکولې تر څو هغه بیا هیڅکله بهر رانه وځي. ور د خلکو پر مخونو ویره کمه شوه. ټول په خوشحالۍ سره کلي ته بیرته روان شو. په لاره کې یو بل ته یې خبرې کولې او د تیرې شبي کیسې یادولې. د مسافر ګدا یې ورته وسپارل او د هغه ټول سامان یې بیرته ورکړ. مسافر ډیر خوشحال شو. سترګې یې له مننې ډکې شوې. هغه یو کس ته قتل او په زر کې یې مننه کولې. مننه ټولو ته خدای پامان. هغه هدیره بیا هیڅ کله هماغسې نه وه. نور د شیشکي هیڅ غږ ونه ورېدل شو. نه کومه چیغه، نه کومه ویره. خلک بیا هلته تیریدل خو ویره یې نه محسوسولې. ته ډېر ضرور یې تر دا وسه د ویډیو قاتل. زه به تا پرې راټینګې ویډیو کو وګورم چې څومره ضرور